د دې لپاره چې په هیواد کې نقده بازار راکم شي د افغانستان بانک د برېښنایي بانکوالۍ د ترویج په موخه مؤثر او بریالي ګامونه پورته کړي دي. زړې پیسې هم تا درکوي او بېرته چې ته ورکوې درته وایي دا راته بدلې کړه او تا سره نه وي بعضې وخت نو دې کې جنجال مخ ته راځي. بسیار یک اقدام نیک است به خاطر جلوگیری از فرسودگی پول افغانستان، رشد اقتصاد کشور. د الکترونیکی پیسو کارونې لپاره یا د خپل افغانۍ په الکترونیکی شکل کارونې لپاره پخوانه موږ فکر کړی و. افغانۍ زموږ د هیواد د اقتصاد ملي باور او هویت نښه ګڼل کیږي. هغه بانک نوټونه چې په هیواد کې په فزیکي ډول چلک لري ډیر کله زړیږي یا خپل ارزښت ژر له لاسه ورکوي. لامل دا دی چې خلک له افغاني بانک نوټونو سره د پاملرنې په اړه بشپړ معلومات نه لري چې ولې باید له افغانیو سره پام وشي او ښې وساتل شي. ول دا چې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې له برېښنایي پیسو څخه په راکړه ورکړه کې ګټه نه اخیستل کیږي. خو اوس په هیواد کې د افغانستان بانک لخوا د برېښنایي پیسو د دود کولو هڅې پیل شوي دي. د یاد بانک ویاند حسیب الله نوري وایي چې له افغانو سره د نه پاملرنې په صورت کې داسې پیښیږي چې له وخت وړاندې بانک نوټونه زاړه شي او دوی د بیا چاپ لپاره لګښتونه ورکړي. نوموړی هیوادوالو ته د سپارښتنو ترڅنګ په هیواد کې د برېښنایي پیسو په اړه هم ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به ترې خلک په پراخه کچه ګټه واخلي او په راکړه ورکړه کې به د اسانتیا په موخه وکارول شي. زموږ هیله له درنو هیوادوالو دا ده چې بانک نوټونه په لمدو، ککړو او غوړو لاسونو ونه کاروي ځکه دا چاره د بانک نوټونو د عمر د لنډېدو سبب کیږي. که چیرته زموږ بانک نوټونه تر ټاکلي موعود وړاندې مندرج کیږي دا چاره د دې لامل کیږي چې د افغانستان بانک اړ شي تر څو له وخت وړاندې بانک نوټونه چاپ کړي او په هغې باندې لګښتونه ورکړي. دا مهال په ټول هیواد کې د مندرسو بانک نوټونو د راټولونې پروسه عملا جریان لري. هغه درانه هیوادوال چې مندرس بانک نوټونه ولري دوی کولی شي چې د افغانستان بانک او یا هم د سوداګریزو بانکونو نمایندګیو ته په ورتګ سره خپل مندرس بانک نوټونه په نویو او سالمو بانک نوټونو باندې بدل کړي. د دې لپاره چې په هیواد کې نقده بازار راکم شي د افغانستان بانک د برېښنایي بانکوالۍ د ترویج په موخه مؤثر او بریالي ګامونه پورته کړي دي. دا مهال په هیواد کې د اف پی په نوم یو کارت چې دا یو ملي کارت دی او په ټولو سوداګریزو بانکونو او د ای ټي ایم ماشینونو او همدارنګه پاس ماشینونو کې د کارونې وړ دی بازار ته وړاندې شوی دی. هغه درانه هیوادوال چې دا کارت ولري کولی شي چې له اسانتیاو څخه یې برخمن شي. د دې کارت لرونکي کولی شي چې له محدودیت پرته د ای ټي ایم له ماشینونو څخه پیسې ترلاسه کړي. همدارنګه هغو ځایونو کې چې هلته د پاس ماشینونه موجود دي هغلته پرې خپلې راکړې ورکړې ترسره کړي. په ځینو برخو کې پرې مالیات ورکړي او د برېښنا بیل پرې تحویل کړي، د موبایل پیسې پرې زیاتې کړي. همدارنګه دوی کولی شي چې له یو حساب څخه بل حساب ته پیسې انتقال کړي، خپل بیلانس پرې وګوري او ډېرې نورې اسانتیاوې هم لري. موږ له درنو هیوادوالو غواړو چې د سوداګریزو بانکونو څخه دا کارتونه ترلاسه کړي او د برېښنایي بانکوالۍ د ترویج برخه وګرځي. کابل ښاریان که څه هم چې په هیواد کې د افغاني بانک نوټونو د زړښت شکایتونه کوي خو له بلې خوا د برېښنایي پیسو د دود هڅې هم د پام وړ ګڼي. دوی زیاتوي چې برېښنایي پیسې نه یوازې شفافیت زیاتوي بلکې له خلکو سره مرسته کوي چې له زړو نوټونو فزیکي ستونزو او ناامنۍ هم خلاص شي. دا اقدام به ډېر ښه اقدام وي که چېرته زر پلی شي چې څو زر کېږي دا باید پلی شي ځکه که موږ ووینو دلته پیسې چې دي دا ورځ په ورځ د زړېدو په حال کې دي. هره ورځ د موږ سره خلک په جنجال باندې اخته دي او هر سړی وایي چې دا څیرې دي دا زړې دي دا رقم ته دي او دا رقم ته دي سل باندې خلک لټوي او بل به د غلا مخنیوی وشي او دا کار به ډېر زر په کم وخت کې یو شی ځای ته رسېږي. مثلا که پیسې یو چا ته ورکول کېږي چېرته کارت وي په کارت باندې به اسانه هغه کار اجرا کېږي او د پیسو د زړښت مخنیوی به وشي، د وخت د ضایع مخنیوی به وشي او د غلا مخنیوی به وشي. کاری که بسیار خوب است به خاطر مردم افغانستان می شود چون که مردم افغانستان دچار مشکلات زیادی هستند ولی که پیسه های کونه چیزها زیاد موجود است. از طریق همین اکانتی که مثلا توسط هم اکانت تلفن است از طریق کدام کارت چیزا که میشه بهترین کار در سطح افغانستان است. تشکر از همین بانکی که همین کارا را انجام میده و این کار را در نظر گرفته بسیار خوشحال هستیم که این کار باید انجام شود. ډیر ښایسته اقدام دی ځکه چې دا اوس
که دا الکترونیکي شي نو د پیسې به نه زړیږي د افغانستان، ځکه چې اوس چې خبره کاغذ ته یې وړی نو ډېر زړي د پیسې. ډېری وخت په تېره دا ټکسیوانان پیسې ورکوي یا بېرته مغه پیسې زړې پیسې هم تا درکوي، بېرته چې ته ورکوي درته وایي دا راته بدلې کړه او تا سره نه وي بعضې وخت، نو دې کې جنجال مخ ته راځي. خو دا چې دغه ښایسته اقدام چې دوی کړی ده چې الکترونیکي ته به ډېر ښه شي. په کابل ښار کې یو شمېر سوپر مارکیټونو او هټیوالو هم د راکړې ورکړې نوې او اسانه خوندي لارې غوره کړي دي. دوی د برېښنایي پیسو د سیستم هرکلی کوي او د دې لپاره یې په خپلو هټیو کې د کیو آر سکین کوډونه نصب کړي او هم یې د بانکي کارتونو لپاره د کش یا پی او اس ماشینونه هم فعال کړي دي. این سیستم که هست بسیار یک اقدام نیک است به خاطر جلوگیری از پاشیدگی پول افغانستان، رشد اقتصاد کشور بسیار گفته تا یک نظر نیک است. طبعا مشتری ها پول کهنه را نمیگیرن، میگه این پول بسیار کهنه شده، مثلا بسیار مشکلات رخ میده. یک اقدام نیک است دیگه گفته تا سیستم آسان میشه، دوزی جلوگیری میشه و هزار مشکلات دیگه. په کابل ښار کې یو شمېر صرافان هم له زړو بانکنوټونو شکایت کوي. دوی وایي دا بانکنوټونه نه یوازې په راکړه ورکړه کې ستونزې پیدا کوي، بلکې کله ناکله خلک له دوی سره د بدلون پر مهال هم له اختلافاتو سره مخامخ کیږي. احمدشاه احمدزی چې په سوری شهزاده کې د صرافي دکان لري، وایي که برېښنایي پیسې په پراخه کچه دود شي دا به ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي. پیسې خو فزیکي طور باندې ډېرې زړې سوي دي، د اقتصادي له پلوه هم دا ډېر ښه چې مثال پیسې هر وخت دا سوځول کېږي، دغه مخنیوی به یې وشي. او دلته اوس پیسې ډېرې زړې سوي دي، له مشتریانو سره هم ډېر مشکلات دي، خلک یې نه اخلي. نو که چېرې دغه سیستم فعاله سي دا به ډېر ښه او په اقتصادي پلوه هم ډېر سهولت وړاندې کړي خلکو ته. او دې سره د غلا مخنیوی هم کېږي. مثال خلک فزیکي پیسې چېرته وړي راوړي انتقال هغه یې کوي، دغه که چېرې مثال الکترونیکي سي دا به ډېر سهولت. د اقتصادي چارو شنونکی محیب الله شریف وایي چې د برېښنایي پیسو کارول نه یوازې له غلا، جال او فزیکي پیسو له خرابېدو مخنیوی کوي، بلکې د خلکو لپاره د راکړې ورکړې بهیر اسانه، شفاف او خوندي کوي. نوموړی زیاتوي چې دا سیستم د وخت د ضایع کېدو مخنیوی کوي او ټینګار کوي که دا بهیر په سمه توګه مدیریت شي کولی شي افغانستان د فزیکي پیسو له محدودیته وباسي او د اقتصادي پرمختګ لپاره یوه نوې زمینه برابره کړي. د مندرسو یا استهلاک شویو پیسو لوی او بد اغیزه په معاملاتو باندې دا وي چې د معاملاتو په وخت کې راکړه ورکړه ډیره سخته وي، په بازار کې کمښت رامنځته کوي. او کله چې تاسو مندرسي روپۍ د چلن نه وباسئ او تر هغه وخته پورې چې نوې پیسې چاپېږي او چلن ته راوځي دا وخت اخلي، دا په بازار کې معاملات ټکني کوي. او د دې سره په خوا کې چې کله پیسې زړیږي په نویو پیسو چاپولو باندې ستاسې نورې پیسې ځي، یعنې دغه هر لوری چې تاسې ګورئ په یو ډول نه په یو ډول یا مستقیم یا غیر مستقیم تاسو ته زیان رسوي او ستاسې ملي اقتصاد ټکنی کوي چې د پراختیا نه یې وغورځوي. د الکترونیکي پیسو کارونې لپاره یا د خپل افغانۍ په الکترونیکي شکل کارونې لپاره پخوانه موږ فکر کړی و او ډیرو خپلواکو اقتصاددانانو په پیسو کې متخصصینو په دغه برخه باندې ډیر زیات تاکید کاوه. لکن غټ مشکل زموږ دا و چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ کمښت، د خلکو نابلدتیا او په هر ځای کې ټکنالوژۍ ته نه لاسرسی زموږ په مخ کې لوی خنډونه وو. او د دې په خوا کې یوه بله خطرناکه مسئله دا وه چې موږ تر دې دمه پورې په افغانستان کې الکترونیکي داسې قوانین چې د معاملاتو په الکترونیکي کېدلو باندې د نړۍ سره په وصل کېدلو باندې په داخل کې په منسجم ډول کارونې باندې موږ قانوني تشریعي سندونه نه لرو. دا هم یوه خلا وه. زما په نظر باندې که چیرې موږ دې ته ښه قانون ولرو او ټکنالوژۍ ته ښه لاسرسی ولرو او د دې په خوا کې زموږ خلک د ټکنالوژۍ سره په الکترونیکي شکل د پیسو په کارونه باندې بلد شي، دا یو دا دی چې اسانتیا رامنځته کوي، ډېر زیات سهولتونه راوړي او د دوی په معامله کې ډېر زیات سهولت راوړي، ډېر وخت یې کم از مصرفیږي. حتی دې ته ضرور نه وي، دا به ورته اړتیا نه وي چې حتما د دی بانک ته مراجعه وکړي. د خپل کور نه دی کولی شي د یوې الکترونیکي آلې په واسطه باندې یا د خپل موبایل په واسطه باندې خپل اکاونټ ته لاسرسی پیدا کړي، خپل خرڅلاو او پیر او پلور ته په لاره هواره کړي. په نړۍ کې د فزیکي پیسو کارونه ورځ تر بلې د کمیدو په حال کې ده او ځای برېښنایي یا ډیجیټلي پیسې نیسي. د برېښنایي پیسو کارونه نه یوازې راکړه ورکړه اسانه کوي بلکې له فساد، درغلیو، غلاو او وغځای کېدو هم مخنیوی کوي. دا سیستم په نړۍ کې ټولو پرمختللو او ګڼو پرمختیایي هیوادونو کې د ورځني ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده
په افغانستان کې که څه هم د بانکدارۍ نظام محدودې ستونزې لري، خو په وروستیو کلونو کې د بانکونو، خصوصي سکتور او مالي خدماتو شرکتونو لخوا د برېښنایي تادیاتو هڅې چټکې شوې دي. افغانستان بانک هم هڅه کوي چې د خلکو ترمنځ د پیسو د ارزښت ساتنې او برېښنایي بدیل په اړه عامه پوهاوی زیات کړي څو یو شفاف، خوندي او منظم مالي چاپیریال رامنځته شي.